پیغمبر اسلام یو صحابي ته فرمای عقبه بن عامر صاحب ته عقبه بن عامر تا ته یو دم نخم ما ته ولې نه یا رسول الله سلام راته وی فرمایل بس یو درې منټه پسې بیا راته دا خبر وکړه دی وجه نه دا وخت د منافقینو او دغه کسانو مشرکینو هغه کوم د یو الک سره یا یو خادم سره یا خادم سره دغه وکړه تعلق سره جوړ کو یاره ول ما د پیغمبر اسلام سره ډیر زیات محبت ده یاره یو کار به ونه کوي وسه کارو و د پیغمبر اسلام د سر مبارک لګوي یو درې سلور مال پیدا کا چې برکت د پاره ځان سره کېدم او دا شان د ګمنځ غاخونه مال راکا هغه مال پیدا کړ بس هغه ومز محبت د پاره غواړي بس هغه ولا ورکل از ظالمان ولګیدل هغه د پیغمبر اسلام په وختو مبارک ولې دا سه منتر او دغه کوم د اولستا خپل سحر جادو او هغه له غوټه ورکولې هغه تار دغه رسال د وختو تار هغه له غوټه ورکول یو له غوټه ورک پیغمبر پاک سلام دې حالت کې دا سه لکه دا سه نه محسوس اول لکه چې دا ګلاس دی دا تولې دا برستن دا دادی دغه دماغ باندې یو قسم بوجو هغه بوج په حواله سره چې کوم دی پیغمبر اسلام فرمایي دا سه زما د زیات دماغ پورا کار نه کو نو نبی هغه ته متاسبه لیوانه نو بیخي دیوانه شوی نو خو ما به یو کار کړو ما به یې ما نه دی کړی او ما به یو کار نو کړی ما به ما کار کړی دی وې دا سه بس تذبذب کې به استراب کې به ما شپږ میاشه دا دغه تیر شو وخت تیر شو شپږ میاشه پس پیغمبر پاک سلام تشریف فرما دی او ملاسته او سترګې پټې دي دا یاد ساتي د پیغمبر په خوب باندې او داس نه ماتې ده د هیڅ یو پیغمبر په خوب باندې او داس نه ماتې ده ځکه د پیغمبر سترګې پټې وزله به بیدارو او موږ خو جکل وده شو نو بیا قرارم کو او بیا د زونه داسې د پیغمبر په خوب او داس نه ماتې ده ولې نه ماتې ده هغه سترګې کوم ده پټې وي زله بیدارو کدا سه هر پیغمبر خوب دا به وحی و تاسو ابراهيم عليه السلام اخیسه قرباني اوریدلې دا وحی خوب کې شی و ولیکن وحی و دا سه د کوم ده پیغمبر پاک سلام دا سه دا بل څلور خوبونه د قران شریف ذکر کړی دي څلور واړه کوم ده د ابراهيم عليه السلام اخیسه واقعا پکې ده دا چې د یوسف علی السلام سره زمانہ کې خوب لیدلو یوسف علی السلام په خپل خوب لیدلو بهر حال دغه بس تعبیر می خدای پیغمبر چې کم ده دا خوب به وحی و نبی علی السلام و فرمایل شپږ میاشتې پس بی عائشه ته فرمای و ابن بی عائشه بس ما مثلا الله پاک حل کړه ها وسنګ حل شو وزه بیگم لاستوما او یو دوه کسان را لا فرشتي وي یو سر ته ولاړه او بل مې یکم دی خو ته ولاړه دا تپوس د خو د فرشته د سر ته فرشته نه کوي د سر د ولاړه فرشته نه چې دا دې سړي باندې څه چل شوی دی پیغمبر نبی باندې څه چل شوی دی وی هغه ته فرمایل و دې مسحور دی د باندې سحر شوی دی وی ها دا بچا کړی دی وی دا لبی دی اسمه دغه دوه لونو يهوديانو به کړی دی وی کوم ځای کې هغه سحر وغیرہ سيزونه یې خېدي وی هغه په بیر زروان کې پراته دي بس پیغمبر اسلام را بیدار شو خبره ختم شو بی عائشه ته وی مسله حل شو نبی علیہ السلام د حدیث راغوخته فضل ابن عباس او ابن عباس دا کسان راغوسته ویلار شي الله زما مسله ما ته حل کړ په خوب کې ویلار شي بیر زردا یو دغه دا یو صحرا و یو بیابانو دا زروان هاي کې یو کویو ویلار شي هغه زروان په میدان کې یو کوی دی چې بیر زروان باندې مشهور دی لار شي هاي کې د سحر سيزونه دي هغه راوړي حدیث فرمایي بس موږ لاړو و چلاړو ابو ظاف خپل کوی ته کوشم و ما هغه سيزون راغستل یو غټه لاندې او بل په پاسه ودا ته جبريل السلام فرشتو خودلیو و کله چې ما غره کوی ته کوشم و دا کوی کې دا وب دا سره وي لکه د نکري زوبو پشان و دا سحر دومره تیزو چې هغه وب د سپینې وب د کوی هغه سره کړي وي و ما هغه ټول سيزونه هغه راغستل او وخت مبارک ګمن دغه راخونه هغه د ګجوري په خوشا کې ور کړیو ویا مې راوړو حضور پاک سلام د خواله او دی وکه جبرئیل السلام راغی او دا آیتونه مبارک راوړو دا یو له آیتونه او پاتار مبارک کې دا یو له زوټي ور کړی وي شوفونه واغې دمونه چولې غوټي ور کړی وي دا سورتونه نازل شو د پیغمبر پاک سلام فرمای وای کله چې دا غوټي پرانیستې شو زما د بدن داسې پرانیستې شو لکه زه تړې شوم او بس چا پرانیستم
دا ذهن مې کولاو شو بدن مې کولاو شو نو سحر جادو نظر حق دی لیکن دغه علاج د اخري د سورتونه ور سره د سوره اخلاص هم ده پیغمبر اسلام یو صحابي ته فرمای اقبال بن عامر صاحب ته واپس بیا راته دا خبر وکړه جواب رانه کړ ته د یو دم نه خیم ما ویل نه یا رسول الله سلام بیا را 3 منټه پس خیر سره مخکې شل قدم لاړو بیا راته و فرمایل چې کله سملې دا 3 ونایتونه ما خام کلوله او چې کله سار پاسین او دالوله د شپې چې اولولې د سار پورې با د ار یو شر نه الله تعالی محفوظ ساتي او سار چې اولولې د ما خام پورې الله د هر شر نه تاسو محفوظ ساتي